يا بني أخبرنا لماذا زوی جانه موږ ته ووایه پر څه شي اول ژاړې. زه پر خپل نیکه ژاړم. ته خو اصلا خپل نیکه نه پیژنې، ستا نیکه له دې مخکې مړ شوی و چې ستا مور ته وزېږوي. دا څنګه؟ نو بیا څنګه ژاړې؟ زه نن پوه شوم چې زما نیکه د زړه د حملې له امله مړ شوی و. که هغه په مرمۍ مړ شوی وای نو ښایي د هغه لپاره به دا ښه وای. زه ویریږم چې زه به هم د زړه په املاخته شم. ایا دا هلک لیونی شوی؟ لږ ارام شه، کولی شي موږ ته یې تشریح کړي. ما دا په قرآن کې ولوستل، هغه ورځ چې نه مال ګټه کوي او نه اولادونه، مګر هغه څوک چې الله ته د سالم زړه سره ورشي. خو زما نیکه د زړه د حملې له امله مړ شو، نو د هغه زړه سالم نه و. زویه، تا د سالم زړه معنا په غلطه توګه درک کړې ده. سالم زړه هغه زړه دی چې له هر ډول شرک، شک او هغه خواهشاتو څخه پاک وي چې انسان له الله تعالی څخه لرې کوي. دا داسې زړه دی چې حق سم درک کوي او ښه له بدو او هدایت له ګمراهۍ څخه پیژني. زه څنګه پوه شم چې زما زړه سالم دی؟ د سالم زړه ځینې ځانګړنې شته. رښتیا؟ هو، سالم زړه هغه زړه دی چې یوازې د الله په توحید ایمان لري، له الله پرته بل په چا پورې نه نښلي، نه له انسان، نه له مال او نه له مقام سره. هغه پوهیږي چې ګټه او زیان یوازې د الله لخوا دی. په زړه کې کینه او حسد نه ساتي. کله چې د خپل شاوخوا خلکو ته وګوري او د الله تعالی نعمتونه پرې وویني نو د هغوی لپاره هم خوشحاله کیږي، لکه څنګه چې د ځان لپاره. هغه د خپلو مؤمن ورونو لپاره هماغه خیر غواړي چې د ځان لپاره یې غواړي. دا داسې زړه دی چې تکبر نه پیژني. د دې زړه خاوند متواضع وي. خلک د الله بندګان ګڼي او پوهیږي چې د الله په نزد تر ټولو عزتمن هغه څوک دی چې زیاته تقوا ولري، نو خپل ځان له هیچا غوره نه ګڼي او دا زړه له کینې څخه پاک وي. که څوک ورسره بد وکړي هغه دا بدي په زړه کې نه ساتي، بلکې بښنه کوي او عفو کوي. د الله د بښنې او د مغفرت په هیله د سالم زړه خاوند خیرخوا او امانتدار وي. د خلکو لپاره خیر خوښوي، نه له چا سره خیانت کوي او نه په معامله او مشوره کې دوکه‌باز وي. سالم زړه هغه زړه دی چې د دنیا له زیات تړاو څخه پاک وي. د دنیا لپاره یوازې د اړتیا په اندازه کار کوي، خو آخرت یې تر ټولو لوی هدف وي. په مقام او شهرت نه غولیږي او د دنیا د شانو د لاسه ورکولو له امله ډېر نه خفه کیږي، ځکه پوهیږي چې د الله په نزد غوره شان پاتې کېدونکي دي. زه فکر کوم چې د سالم زړه خاوند به په دې دنیا کې له سختي او درد سره ژوند کوي. د سالم زړه خاوند د زړه په سکون ژوند کوي او د خلکو د بدلونونو او غبرګونونو څخه ډېر نه اغېزمن کیږي. د هغه لپاره ستاینه او ملامتي یو شان وي. د هغه زړه له الله سره په سکون کې وي، نو له خلکو سره هم په سوله کې وي. الله دا ډول زړه خوښوي. زه له لوی الله د ستر عرش له ربه غوښتنه کوم چې موږ او تاسو او ټول مسلمانان د سالمو زړونو له خاوندانو څخه وګرځوي. آمین. زه هیله لرم چې زما نیکه د سالم زړه سره وفات شوی وي. ای رب، زما پر نیکه رحم وکړې.